السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، ویډیو خو هر څوک ګوري، فلم هم هر څوک ګوري په خپل موبایل کې. خو نن یو د اپلیکیشن درښایم چې تاسو به ټول حیران شئ چې دا فلم، دا ویډیوز کومه ده، دا څرنګه را جوړه کړې ده، څه رقم ویډیو ده. دا ویډیو هغه رقم ویډیو ده د یو خلکو لپاره ضروري ده، کوم خلک چې فلمونه ګوري لا ویډیو ګوري په خپل موبایل کې. دغه ویډیو مقصد مې دغه ده چې که تاسو یو ور فلم ګورئ او تاسو یوې بلې خواته وګورئ، نو تاسو به اول خپل فلم بندوئ، یعنی تاسو به فلم بندوئ، بیا به ویډیوز کومه ده هغه به مثال بیا به دور ګورئ، صحیح ده. خو نن به دا اپلیکیشن در وښیم چې که هغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ په موبایل کې او تاسو فلم ګورئ او تاسو دوري وګورئ، لا دوري وګورئ، هغه فلم چې کوم ده هغه په خپله بند شي، صحیح ده. داس نسته به بندوي، لا به لاس ورولې، لا به بټن وګي، نه بالکل داس نه. خالی موبایل ته به ګوري، ته فلم ګوري، بس کله د فلم مثال چا درغه کړو، لا دوري وکتل، لا دوري وکتل، نو فلم چې کوم ده هغه په خپله باندې بند سي او د هغه بس بیا کله ته بېرته خپل موبایل ته وګوري، هغه فلم چې کوم ده هغه بېرته چالو سي. نو ویډیو لایک کړئ، که مې خوښېږي د ملګرو سره شیر کړئ چې نور خلک هم یو نوی شی زده کړي. تاسو ګورئ ټیکنیکل ابزرو چینل، زه یم افضل خان، راځئ شروع. دلته که تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ، اوله ته ولیکئ فیس پاوز. فیس پاوز تاسو ولیکئ، د فیس پاوز په نامه باندې یو اپلیکیشن راوړي تاسو ته، او هغه به تاسو انسټال کړئ او بیا به یې اوپن کړئ، صحیح ده. کله چې اوپن کړئ نو دلته تاسو ته یو اپشن درکوي اسکه، صحیح ده، دغه باندې، صحیح ده، دا کوم بټن تاسو وینئ په هغه باندې به کلیک کړئ او دا به اون کړئ. کله چې اون سي د هغه بعد تاسو په موبایل کې به یو اپشن درسي او هغه اپشن به په سیټینګ کې راسي، هغه به هم تاسو اون کړئ. ما مخکې اون کړی ده دغه اپلیکیشن د ایپ لانچر، صحیح ده، دا به تاسو اون کړئ، پې کلیک به کوئ او د هغه بعد تاسو په سیټینګ کې نور یې څه مه کوئ، صحیح ده. او شو کیمرا به تاسو کلیک وکړئ، که مې نه کلیکولو څه پروا یې نشته د هغه، صحیح ده. اوس کوم د موږ اپلیکیشن کوم ده هغه سټارټ شوی ده، ولې تاسو اوس کیمرا وینئ، هغه کیمرا چې کله راځي نو هلته د موږ اپلیکیشن کوم ده هغه چالو او آنلاین ده. اوس زه ځم او یوه ویډیو پلی کوم، صحیح ده، زه ځم او یوه ویډیو پلی کوم دلته، صحیح ده. تاسو ګورئ دلته یوه ویډیو پلی کوم. ویډیوز کومه ده هغه ما پلی کړه. اوس زه دورې ګورم، بیا تاسو ګورئ چې د ما ویډیوز کومه ده هغه په خپله باندې بنده سي. زه به یعنې د ویډیو دا تاسو ګورئ ویډیو په خپله بنده سو، صحیح ده. اوس زه بېرته را ګورم، ویډیو بېرته په خپله باندې چالو سي، صحیح ده. یو ځل بیا درښکاروم، زه به دورې وګورم، ویډیو په خپله باندې بنده سو. تاسو ګورئ، تاسو وینئ ویډیو بنده سوه. اوس ورته ګورئ ویډیو بېرته سټارټ سوه. دغه اپلیکیشن دومره زبردست اپلیکیشن ده که تاسو یو فلم ګورئ، لا بل چېرې تاسو دیان سي، لا دوري وګورئ، نو تاسو فلم چې کوم دغه په خپله بندېږي او بېرته به په خپله باندې خلاصېږي کله چې تاسو خپل ویډیو ته لا فلم ته بېرته وګورئ. د دغه اپلیکیشن فایدې دغه دي چې مثال تاسو فلم ګورئ، لا یو بل شی ګورئ غټ، او تاسو دوري وګورئ، نو تاسو ته به بېرته په خپله ویډیو ده هغه به په خپله بندېږي او بل ته بېرته په خپله سټارټېږي. خو نقصان یو دغه ده چې د تاسو د بیټرۍ چې کومه د موبایل بیټرۍ ده هغه به یو مخ زیاته خوري، ولې 24 مثال څومره وخت تاسو فلم ګورئ، لا یوه ویډیو ګورئ، تر هغه وخته به تاسو کیمرا چې کومه ده هغه به آنلاین او کیمرا چې کومه ده هغه زیات برق خوري. په موبایل کې کیمرا یو دی شی ده چې هغه یو مخ زیات برق خوري. کله چې زموږ کیمرا آنلاین وي، یعنې چالو وي، نو هلته زموږ موبایل چې کوم ده هغه یو مخ زیات برق خوري او تاسو بیټرۍ زر ضایع کوي. دا اپلیکیشن هسې د معلوماتو لپاره و چې دی هم کیدای سي تاسو هم دا اپلیکیشن استعمالولی سئ، خو که نه استعمالوئ څه پروا نشته. او ویډیوز کومه ده هغه د معلوماتو لپاره وه، نو که مې خوښېږي ویډیو له ملګرو سره هم شیر کړئ، او که مې نه یې چینل سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ چې نورې ښایسته ویډیو ته تاسو پورې در ورسېږي. ډېر مننه. د الله په امان.